د کهانۍ شروعات کې مونږ یو فیملی وینو کم کې چې یو سړی خپلې ښځې او 2 بچو سره کشتۍ کې د سمندر منځ له راغلی وي. دی سمندر ته د خپل زوی سالګره مناولو له راغلي. د د زوی نوم بن وي. دغه ټایم هر څه ټیک وي. د بن مور لامبلو له سمندر ته ورټوپ کی او بن او دغه پلار میان رانیسي. دغه ټایم دا ښځه داسې محسوسه کی لکه چې د دې نه غیر چاپیره ستاویږي او اچانک یې لاندې راخ کی. اخوا په کشتۍ کې چې کم پاسي هغه هم ګډ وډ شي. دا پلار او زوی دې خبرې ته پام نه کوي ولې چې هغې میانو کې مصروفه وي. دا ښځه لامبو وایي او ځان بچ کوي او هغې ته چغې هم وخي خو هغې د دې اواز نه اوري. دا ښځه وویني چې اوبه په الټه طرف روانې شي. بس دې خوا دا خاوند هم پوه شي او هغه دا ښځه موویني چې ډوبېږي. بس دې ورپسې اوبو ته ټوپ کي. دې خوا بن کشتۍ سټارټ کي او د هغې خوالی بوځي. بس دا سړی دا ښځه د ډوبېدو نه بچ کي. بیا کشتۍ کې دا سړی خپلې لور ته غوسه یي چې تا ته ما ویلو کم قسم اوبو له ورشي نو ته به ورته ګورې ته کم خوا غیبه وې. دا لورې ته معافي وغواړي وایي آینده به داسې نه کیږي. بس د هغې نه پس دی په کشتۍ کې مخکې روان شي. بیا دی د شپې د دې هلک سالګره منو کي. دغه ټایم دې جینۍ ته د منګیتر ویډیو کال راشي نو دا وویني چې د هغه نه شاته خاریه کې غټ توپان را رواني. دا د دې باره کې مور او پلار ته ووایي نو هغې زر خپله کشتۍ چک کي او ځان تیار وساتي. دغه دوران دی وویني چې د دې کشتۍ نه غیر چاپیره ډېر غټ میان تاویږي. نو دې سړي ته پته ولګي چې دا میان هله داسې کوي چې کله غټ توپان را رواني دی ډېر زیات ویریږي. نو دغه ټایم د دې کشتۍ له یو مهي ګزار ورکي. پس دا سړی کشتۍ چک کولو دپاره اوبو ته ټوپ کي. دی وویني چې د کشتۍ انجن روم کریک شوي او هغې ته اوبه تللي وي ولې چې دا کشتۍ شارک مهي والی وي. دی چې بره روخیږي نو دی زخمي هم وي. دا سړی دې ښځې ته وایي چې د دې کریک د وجې اوس موږ دا کشتۍ مخکې نشو بوتلی. اوس دی سره صرف یو آپشن وي او هغه دا چې دی مدد دپاره څوک روغواړي خو چې دی د رابطې کوشش وکړي نو سیګنل یې نه وي او د دې رابطه نه کیږي. بیا دی د خپل خوراک سامانونه چک کی نو دی سره صرف د 4 ورځو خوراک او اوبه دی په دې خبره مطمئن وي چې دی په یو شپینګ روټ کې ولاړي یعنی دغه ځای باندې خامخا چرته شپ تیریږي. دغه ټایم دی د بهر نه څه اواز واوري. دی چې وګوري نو د اور یو غټه ګوله د دې کشتۍ طرف ته را روانه. بس دی کشتۍ بچ کولو دپاره زر هغه سټارټ کی او مخکې روانه کی خو چونکې انجن کې اوبه تللي وي بس انجن یې خراب شي او هغه ګوله د دې طرف ته را روانه. بس دی سره بله لار نه نو دی کشتۍ ته دننه ورشي او هلته پټ شي. دینه پس دی یو زورور आवाज واوري کم سره چې دی بیهوشه شي. کله چې دی ته هوش راشي نو دی ټول ژوندي وي او دی وویني چې کشتۍ کې غټ سوري شوي او بهر اوبه هم نه. دی چې بار راوځي نو وویني چې سمندر اوچ شوي او د دې کشتۍ په یو خټ باندې پرته. دی ته داسې لګي لکه چې دی یو بلې دنیا ته راغلی وي. هر څه مکمل بدل شوي. کم ځای کې چې سمندر و هغه ځای اوس تش خټاني. بیا دا سړی